ټویټر زما په خیال اوس خو خلک پیژني چې ټویټر څه ته ویل کېږي. دا یو سوشل میډیا د دې ته ویل کېږي مایکرو بلاګینګ او سوشل میډیا سوشل نیټورکینګ دی. دا چې د امریکې یوه غټه کمپني ده او اوس چې کوم دی ایلن ماسک د ټسلا اونر چې کوم دی د سپیس راکټ یو کمپني ده د هغې اونر دی او نورې داسې غټې غټې کمپنۍ دي د هغې اونر دی او اوس هغه دا ټویټر کمپني واخیسته. نو د ټویټر فیوچر څه دی؟ د ټویټر فیوچر چې دی هغه ډېر زیات بل شانتي دی. مطلب ډېر شی خلک چې کوم دی فار ایگزامپل ډانلډ ټرمپ شو یا داسې نور غټ غټ سلیبریټیز چې کوم دي هغه په انلاین به داسې یو قسم سخت اوپینین خلکو له ورکول د میسیج په باره کې یا نور داسې به و چې د ټویټر پالیسي چې کومه وه هغه به یې بندول. نو هغې ته داسې هغه اکاونټ چې دي هغه بندې شوي دي او ټویټر د ایلن ماسک چې کوم دی نو دی ځانه ډېر زیات یو تقریبا سخت سړی دی. د ده اوس دا ټویټر واخیستو د دې مطلب دا دی دا کم سخت خلک چې کوم زه چې د سخت وایم د دې دا مطلب دا دی چې ګوره د دې ایډیالوجي دا چې یو کس دی هغه وایي چې زموږ قوم دی نور قوم به موږ نه منو. یو تقریبا یو پیټریاټک ټایپ اوپینین سړی لري او د نورو ریسپیکټ نه کوي. نو دغه شانتې د اوس دا ټویټر واخیستو کېدای شي چې هغه ټول خلک چې کوم دی کوم چې بند شوي دي سلیبریټیز هغه به ټول آزاد کړي. د ټول نه مخکې خو کایني ویسټ چې کوم دی هغه یې آزاد کړو د هغه اکاونټ چې کوم دی کولاو شو. کېدای شي ډانلډ ټرمپ هم کولاو شي کېدای شي نور هم داسې کولاو شي. ایلن ماسک چې کله هم ټویټر واخیستو په اولنۍ ورځې باندې هغه اپیس ته راغی. په دویمۍ ورځې باندې هغه 7 ایگزیکټیو چې دي هغه یې فایر کړو او په درېیمۍ ورځې باندې هغه آرډر ورکړو چې زمونږ اوس ممبرشپ پکار دی چې کوم خلک چې دی هغه وایي چې ما د ویریفای بټنه راکړي بلو بټن هغه به $20 پر منت ورکړي. نو هغه به وشي او نور هم داسې دي چې د دې فیسبوک ریل شو یا ټیک ټاک ته ویډیو شو یا شورټ شو د دې په شان د ویډیوګانې ورته اوس رادنه کوي د ټویټر ته. نو ټویټر خو مایکرو بلاګینګ او سوشل نیټورکینګ دی یو میسیجز اونلی کمپني ده. په دې باندې خلک یو بل د میسیجونه کوي ریډیو مطلب دا چې آډیو باندې خبرې کولی شي یو قسم ریډیو ټایپ او د دې دا کم پوسټ چې دی هغې ته ویل کېږي ټویټس او دا نن سبا ډېر زیات په دنیا کې مشهور دی ځکه چې دنیا شي غټ غټ پریزیډنټان چې کوم دي د دنیا د ټول غټ خلک چې کوم دی هغه موسټلی ټویټر استعمالوي او د هغې په تھرو باندې کمیونیکیشن چې کوي. نو مخکې خو ټویټر دومره زور نه و خو کله چې ډانلډ ټرمپ د امریکې باچا شو او هغه راغی د هغه سره د ټویټر لکه زور نور هم سیوا شو ځکه چې هغه په مخه باندې هر یو خبره چې کومه ده هغه ډیپلوماسي او انټرنل او انټرنیشنل او نیشنل ټول کوم ایشو چې هغه ټول په ټویټر باندې کوي. د هغې نه که اوس خیال وکړي په پاکستان کې یا په هر یو ملک کې چې چل کېږي نو غټ خلک چې کوم دی هغه بس ټویټر ته وروخیږي او په هغې باندې خپل اوپینین چې کوم دی هغه خلکو ته ښیي. نو د ټویټر فیوچر چې دی هغه اوس موږ ته دومره پته نشته چې څنګه به یې خو مطلب دا دی چې د دې کې د ایلن ماسک چې کوم دی د فریډم اف سپیچ یو غټ کس دی دی وایي چې یار هر څه ویلی شي انلاین او کولی شي. نو اوس ګورو موږ چې یاره دا به د مسلمانۍ لپاره دا څنګه راځي ځکه چې په دې کې داسې خبرې به خلکو کولې د مسلمانۍ خلاف یا څه به ووایي نو هغو ته به دومره څه نه وي خو چې مسلمانانو به نور د بل چا خلاف خبرې وکړي نو هغه به هم د هغه اکاونټ په یا بندېدو چې چل به کېدو که نو اوس به پته لګي چې اوس په کم حساب کتاب وي. خو زما په خیال چې ټویټر د ایلن ماسک سره زما په خیال ښه به وي دی ښه دی د سره ځکه چې په دې کې به نور هم فریډم او دا هم راشي. په بله کې چې ونه هغې کې کمپنیانې وي ډېرې ښې وي ډېر پالیسیانې ډېر هر څه کمپلاینس وو خو د هغې نه و دومره ځکه چې یو سایډ ته ډیسیژن مې اخیستو. دا زموږ سره د دې ویک نیوز دی د ټویټر په باره کې چې ټویټر را روان فیوچر چې دی هغه به بل شي څنګه چې